وګمي پروګرام پکېدو او دا جهانگیر سره لکه دیم صاحب اخر سره کې لیدا شونډش نشي و ریپیکشن واره لګیدو خیال سے به جوړ کو معشوق سلطان جوړ کا گلنار بیگم جوړ کا دا نور سنگران جوړ کړو ها دا زموږ د نور موسیقارانو لګیدل خبر دا چې مثال دا چې جلی شبنم جوړ کو گلزار جوړ کو ټکر سے به جوړ کو کنه داخله کې ټیک ته موږ دغه زموږ خپل خو باغ موږ سره خواريان کړی دي اوسري موسیقاران نه خیال محمد جوړ کو نه خبر بل جوړ کو نه بل جوړ کو اسو پیسې تا خواري نشته مهنت نشته اے زړګي یه سیمه کا خواري خپل نه کوي د چا سره یاري د غټول دی بازار دا ناز اقبال دی او دا نور نو دې زما د کيو غانې زده کړی و خپل نه کوي د چا سره یاري دې په سټیج ترالو نو په سټیج باندې موږ د نشترحال کې زما ډیر زیات پروګرامونه شوي دام تقریبا 30-35 سال پروګرامونه په نشترحال کې کړی دي او دا څه کزت وې منو اسلام آباد کې 23 مارچ کې اکثر ز اسلام آباد کې هم زما غانه د باران شپه ګلونن ناصر تیرا کا دا کرن خان دي چې وای دا غیر چې وای کنه دوباره دغه خپل نوم د پارټي د خلک یې را باندې کما خو د غنی خان شعرونه وي خو چې زه ویل نشم مثال چې به مخینه په هغه څه پویږي نو کنه کما د حمزه بابا ویل دي او ما د خاطر سه ډیر ویل دي کنه دا چې د ما په مخ کې سندره ویلي په ټي وي باندې چې پسپین رخسار د تور زلف دام دي شکان ورته سر پکې مدام دي هغه د بیاز غانه وسلورنم سو وکاله کیږي چې هغه وفات شوی دی پرویز مشرف سره ما پروګرام کړی دلته پېښور کې د بنظیر بیبي ته ما کړی دی کنونشن هال کې اسلام آباد کې او داسې په دا ټول کابینټ چې د نېشنل اسمبلی والا ګیلانی صاحب دا ټول لاغلی په شکرپړی کې لوګ ورسه په کې کې شکرپړیا باغی کې دا ټول لاغلی نه غي کې دا هغه زره ټي وي طرف ته لیوم نو هغه کې علماء پروګرام کړو دا نوید قمر صاحب دی او دا رحمان ملک صاحب دی او دا ټول ناستو او وزیر اعظم چې هغه ګیلانی صاحب پمیدا میرزا او د سند اسمبلی چې کومه هغه ټول راغلیو او ګلنار بیگم ملته موږ سره ګلنار بیگم چا د سلیدلې نه او ما سره ربا په موږ غولې دي موږ به یو ځای ناس پاس یو دغه د اردو د کوم سنگران چې دي کوم به یادو دي کنه او زموږ د پښتو د خیال سه و الګ چې خیال سه سره مې ربا په غولې ماجبین بیبي سره معشوق سلطان سره د ټول سره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مرادری کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په نوخار امانګړ کې تاسو ملاقات دی او داسې شخصیت سره کول غواړم قدرمنو چې هغه د پښتو د موسیقۍ لپاره ډیر زیات کار کړی ډیر زیات سټرګل ډیر زیات مهنت دی یو نوم پیدا کړی جلی شبنم صاحب زما سره موجود دی مخبره د خواهش چې دوی سره زما ملاقات وشي نن هغه خواهش زما پوره شو جلی شبنم صاحب سره ناسې مدای سره ملاقات وشو هغه سره غب شپ لګوي سره خبر در السلام علیکم جی. وعلیکم السلام په خیر علي مراد خان څنګه خې جلی صاحب څنګه شکر دې ډېر خپل وخت او د الله تعالی نه ډېر شکر گزار ما او بیا د خپل کتونکو او ریدونکو د دیم شکر گزارو چې نن د په کم مقام یم د دې برکت ته او د دې خبره مینه د دې خلوص ته نو الله تعالی دې دلم ژوندګیان ورکی او الله تعالی ټول انسانیت خوشاله ساتي. خبره اترې بکو غب شپ لګو تاسو ریل لایف بم چیړو تاسو شوبز لایف بم چیړو دا ټول لوړم بیره ته د وځ تاسو کور کلی خپل نو زمو چې کم بای کله دی نو هغه زمو بر د بادر بابا سره پلوسوي ته وای مس بابا ډیر خلک پیژني راځي ولنده غزه زمو کله دی حضور کوم په خاطر وسوات ته موږ ماشومان والد صاحب سره والد صاحب تجارت کولی ونه بوټو یو شکر تجارتي سړی ولا کټیکدار بیا تم پاتې کېدو بیا ز تقریبا الته کې موږ د وزرو مجور ته به ستلو د وزرو کې باسه کنه لکه ستار مګي پروګرامونه بوا هغه به مونږ کولو بیا پکې دغه نه پس دا 1980 خبره ده بیا پکې لکه موږ دغه کیسټ دنیا شروع کا نو دغه نه پس خبره چې بیا ځل کې 85 کې بیا خبره سوات دلته رالم خپل کلی ته کلی کې بیا څه وخت ما تیر کو اوس خو ځل کې په دلته منګړ کې ما
بس ژوند تیریږي خبر ده چې بس خطرې دا ډیر خلک وی کنه لکه مطلب شو به سې سوګروزی هغه کې اکټری هغه کې سنگری هغه بل داسې فیلډ والے هغه زموږ بچپن نشو کړو دا خبر دا بالکل لکه زه ډیر ماشوم ما چې وخت دا ټي وی ګانم نو د ډیر دغه نو کړه مالا والد سه مې ریډیو اغستو نو هغه ریډیو لکه ما اوریدو پاغي به کابل نه به د وجري مې لس راتلو دا شروع پښپا به غالبا هغه نه ډېر بل ریډیو زموږ وخت کې فلیپس ریډیو او ډېر زبردست هغه هغه زما ډېر زیات خوښ په او بل دا واقع چې زما لکه د دا بنچ لکه د پیدایش نه زما موسیقي سره د دې پروګرامونو سره ډېر زیات شوق او خوش قسمتي مې دا و چې لکه زما والد صاحب یا زموږ په کورنۍ کې لکه د فن کې څوک نه وو خو لکه ماته سویل نه دي او ډیر فنکاران کومګور کور تر په ډیر زیات ستونزې را ده د پیړ ته وزیدا دا خلک دا سوي زموږ والد صاحب دا څه کوم ورونو مې دا څه کوم خو ماته نه رونو سویل دي بل ماته به دا وي چې خپل ځای کې خیر د سکه کوه د سړي ګرځه پسې ما بار باندې روزګار ته و جوړه لکه د موږ سواد کې کم کور شي او په وخت سره کابل کې وسومشته نو هغه کې ما یو دوا زین د څه جوړ کړیو لولې بیٹا کو نه بوته وایو د روډ غاړه ته شموزو روډ د زم د کور مخه ته لاړ دی کنه هغه کې ولکه ما وخت کې ربا پغستو په 100 روپۍ باندې 100 باندې ارزانی وکنه نو یو کس سره نو هغه نه ربا پغستو په 100 روپۍ نه موږ سره بیٹا کې پروت ما سوتن 20-25 لکان رالو نو چا برو الواغان په خولې چا په سکول سب کله زباس لګیم کنه هغه موږ سره کو څنګه منګي والو ما بس هغه ربا چل خو نه راتلو بیا مطلب دا چې هغه رانه بیا چاپټ کو بیا مې بل واغستو کنه هم بیا په 800 باندې واغستو هم بیا مارچا کو بیا بل په 1600 سره ربا پروت ترقی کېدا نه چې بیا دل الته خو د موسیقي یا د دغه څه اعلی نه و په سواد کې کله ساده خبر دا چې پټه باندې بدا پروګرامونه ودا وکیدو یا په وجره کې کنه وجرو کې وکیدو باقي دلته سټوډیو نه بل سنو بیا زه دلته رالم دلته کلی ته چرالم نو کلی کې ما بیا خدای شه جانګيري کې دغه موږ سازنده و مرګري نو الته بیا موږ سزا غنته واغستو هغه کې مرزاني ولکه د زیا سیب دورو نو بیا یو کیسټ هغه وخت کې ما وک په سټوډیو کې خپلینه کوي د چا سره یاري ان کې دغه ټول بازاریا ان کې کیسټ دغه مخ کې ما کړی خاص ساده وي دا چې د په سټوډیو کې وکړو ا دې نه مخکې وتا سو کولې خو لکه په عام دغه الکه هم د کنه ټیپ لګول ټیپ پاسه دغه مغلکه هغه خلک اوریدي خو دا چې لکه وس دغه سره غي سوم لري کنه دا چې موږ کو دغه نه خوښته هغه غانه چې هغه ډیره زیاته وایرل شو مشهور شو اوس پور لکه تقریبا صدا ما خیال یره 35 سال یا 10 کم زیات خو بکی او اوس مغه خلک اوري بلغه بیا په دوباره ما بیا په پی ټی وی کې وکړه بیا د سه په سټیجونو باندې او خدای چې کوم سندرغاړي چې دا اوس دی کنه دا ناز اقبال دی او دا نور نو د زما د کيو غانې زده کړی و خو لینه کوي د چا سره یاري دی په سټیج ترالو نو په سټیج باندې موږ د نشترحال کې زما ډیر زیات پروګرامونه شوي دام تقریبا 30-35 سال پروګرامونه په نشترحال کې کړی دي او دا څه کزه ته منو اسلام آباد کې 23 مارچ کې اکثر ز اسلام آباد کې ما الته خدا اوس ما دا چې سکیډونو کو نو دینه تقریبا سبا د 2.5 کال وشو چې لک شانتي دا رامنې شو ځکه ما چې اوس خیر گزاره مو شکر ده سله غړي رشي دا خو دا زله سګانی ته یا د چت زیته یا د سودریدل کنه ماته ډېر مشکلاتو الله سو د خپوا نو بس هغه سټرګل روانو بیا تقریبا یو 4000 پورې لکه مار سره البم یو کې 4000 دا سه دغه او بیا په سټیج باندې مسلسل لکه 30-35 سال لکه ما پروګرامونه وکړل د په هر دغه کې افغانستان کې دوبۍ کې د ډیر ملکونو ته پکې تللی یره دوبۍ ته ډیر شوی دی افغانستان ته تللی ما د نورم پکې تللی راغلی و کنه او خپل یره هغه ته د ډیر نیم تللی
هغه ته خو تاسو ته پته ده مراد خان زمون په دې فن کې ډیر دغه خلک هم شته بنیاته خلک هم شته کنه ما مالک څونه تجربه ما خو مردون نه دي خو بهر حال ما چې څومره وکړ نو دا جیلس پنو دا منافقت دا پټوله هر فیلډ کې شته په دې شو بس کې څومره دي نو دې کې ډیر زیات لایق زکه چې ماته په خبر کې نو میناله مې ډیر مشهور سره ته وی کې دې شي پیژنې هغه ماته پیروي شیرا ما معاف کا او من غلطي شوې ده ما زه ته ماته سویل نه دي د خبر نشي کنه نو ولې څه چلې ویره مونږ تلو لندن ته نو هلته په سټیج باندې مونږه आवाज وکاو چې دې پر مونږ کمپن کار راولو کنه نو چې ستا نو میواغه سوداغه د غاړي دی لکه هغه د خبره کوله نو ټول خلکو لاس اوچت کړه ما ته مالک پیسې هم دغه کړې او ما ته ته جلیل شبنم خبره چې د دې پر به هغه راولي او خامخا به راولي نو ما سوچ کو چې مثال دی بیا مونږ د خپل مرګري ولې بیا ما کنه نو ما ستا په ځای باندې نو چې مغل ته کلاړو نو ما مالک ماته دوی ته ولې غرانه وستو مو ته چې هغه خو بیمار او پرېشان ماته چې خیر د کال به د پروګرام زنډولو خو خبر ده چې تا به داسې نه کول کنه نه پاګه زمو دغه یو بل سره تکرار مو شو دغه مو شو لکه ما دا غلطی ما نشوي ده ما ته مې دا خبره ده بدا د برنه منزوري نه و خبره لکه دغه روانه ده کنه د فن روانه ده نو بیا په تقریبا 1988 زما خیال زه بیا لاړم لاهور ته نو لاهور کې مونږ د فلمي ما رباب غو تاسو د شوق نه په زتلمه هغه زه خو ما سنگر خو رباب ما زده کړو کنه بل ما دا ټول د خپل زده کړی دي دې کې لکه ما چانه هیلپ نه راغسته چې مثال لا شهر دا نه دا په خپل رباب ورته شوق د خاطر شوق نو موږ بلته کې چتلینو اجازه ناشروي الله دې وبخي د سره وزتلمه نو تل موږ د سلوشپو فلمونو غانې وکړي او ګلنار بیگم ملته موږ سره ګلنار بیگم چا رسل دي نه او ما سره رباب موږ غولې دي موږ به یو ځای ناس پاس یو د اردو د کوم سنگران چې دي کوم به یادو دي کنه او زموږ د پښتو د خیال سیب ولنګ چې خیال سیب سره مې رباب غولې ماجبین بیبي سره ماشوق سلطان سره د ټولو سره بیا هغه سره خبر رااله د سازي موږ سره موږ دونه د غرا کوي مرات نو راځو به کې نه برازو ټول قسمونه وخړو بس زه بیا ټینګو ما په دغه باندې ځخه نه ورګي خو کړه ای خو بیا تل راتلو د بیا دغه نه پسو موږ به میداني پروګرامونه کول ما سره د جانګيري دغه ټول ډيري د مرګري ثوابای کنه نو هغه پکې بیا د سي هغه وخت یو پی ټی وی او یو ریډیو پاکستان نو دا ډیر لکه نور څه موقع نه وکنه دا نو زلاړم پی ټی وی ته چلاړم نو په گیټ باندې ګیټ کې د سورې ولکه پی ټی وی ته خو وسم ډیر په مشکل باندې خلک زی نشیتلې خو هغه د سره ریسپشن کې یو سورې ون پای کې خبرې کولې کړکې وړي کې شاده کړکې د کوره چې سوال جواب وکونه دا هغه کې بده کولو هغه کې دنه یو کس ناسو الله تعالی دې کو ژوندې الله تعالی دې خصاتي داوود نیمو ریسپشن افسر وکړه نو هغه څنګه چې ورالم نو مو ته راغلې مو کس کنه پروګرام دغه کې دنه یو کس ناسو هغه ته چې دا خو چې په جنم دا خو ډیر دغه سړی دی د خو ډیر پروګرام کوي کنه بس دنه کس ولې ګلو او فرمان الله جان سے زموږ پروډوسر نو چې څنګه کس ورغه هغه ته چرای ولې نو چې څنګه ورالم هغه فرمان سے ماته چالکا ترځګارو کې بل ور سره زوري اصل او راشن مستانه مونږ اډیشن والو کنه هغه ماته خاله ټیک شو جی اشه بار نو ته مهره داسل انجل مړه داس دغه دا مړه د درې مشته لاندړم بیا مې زړه کې رااله مې راشه چکر ته ولګ چې بیا لاړم نو داوود صاحب ته بیا لکه دغه شنو داوود صاحب بیا سوال جواب نو ته به لاس نه ونیسا او ډایرکټ دې ماته راواله هغه داوود صاحب ماته چې بیا پرماسه په دسه وایو د دې کسر شابه بلکې هغه په خپل ځل لاس ونی ولمو پرماسه کس مې درا وستو پرماسه ماته ته ولې نه راتلی نو ماته مې بیمار وکړه باندې وته وکړه بس ماته راځه شابه را پاسې دو او ریاست حال کې خو ریاست شروع مې څنګه چې راوسته مناسبین خو ټول پیژندم مو سره کنه مخکې نه د سټوډیو غانو کو کیسټ او دغه کې بلدو بختیار استاد زو دغه ډېر قابل خلکو بس هغه ته لګا خو ډېر زبردست سره را پیدا کو دا کم زو بس وې دار خدای په ګوتو راکو بس پات فرمانسه به چې شابت سویا نو ز پاسه مې کې یارم مزه کې چې به زلو کړه چې ز پاسه دم بس سرو بای مې کو ډایرکټ زما یو غانا وړه مشهور والله مولا کنه بس ما هغه شروع
شور مې کنه فرمان سي ماته وی چې هلکه دا ستاسو دونه ښه आवाज او دونه ښه د څه چرته وي نو ما ته به مدلته چا پرې خو نه کنه دا نه کنه ستاسو دا خیر پروګرام دا نه شو وګمي پروګرام پکېدو او دا جانگیر سره لکه دیم د سبا کې سره کې لای دا شوندش نشي و او دی راغلی هغه پروګرام بیا چې یو پروګرام وکړو بس بل جمعې تر پس بیا خبر ده چې کسراغه بلادر نو رباب پیغاګو اوس وفات الله دی بخي نو ماته بستا بیا ریاست له او سباله فینل ریاست له دغه ده او زه سواد ته تل به بس پروګرام مې وکړ بدل ټول به کېږي یا باندې کېږي نو زه سواد ته تل من چې واپس را لمن ما ته زما دکان دی نو خار کې ما ته دکانداران مې چې الګ غره د ټي نه در پسې کس راغلو به چې سبا ځان راول سبا فینل ریاست له بس هغه سات باندې روان شوم کنه چې څنګه پی ټی وی ته لاړم فرمان سي وای څنګه چلم زه خو چې تلم سواته سبا فاینل ریاست بل ورس ریکارډینګ دی یو بس مرسي شروع شو کنه پروګرامونه شروع شو دیغه وګورو ریډیو پاکستان نه در پسې کانټیکټ راولېګو کنه الکه کې لګ زیاده سب چې زموږ ډېر خو مهربان افسرو الله تعالی دې غوي بخي خو د ریډیو پاکستان نه پسې کانټیکټ راغی چې کانټیکټ را پسې کلی دراغه د وخت کلی کې پاتې کېده مده پروسې کې نه زمونه په لار رخ شو کنه کانټیکټ را نه رخ شو د څنګه ته لاړم ریسپشن ته لاړم کې یو افسر وړي د ګوسناک شانتي وړي صدقه شانتي نو ماته چې مزما پروګرام دی د کانټیکټ څه کومه خو راځي ورکشه وي نو نه کړه دا خو بس پسنګ دا کړه لکه ماته وخت وړي وسوم لکه څنګه نشیتله وړي زیات تک هغه افسر ته ټلیفون کو ویجی دا جج شبنم راغله د خو کانټیکټ سره یو کانټیکټ پتن ورول خو سره ولا د سازینده ټول هغه تناستي کانټیکټ سره بیا ګورو وزماته شابه ورشه بچ لاړو بس ریډیو کې رفیق شینواری صاحب هغه لادي بخي هغه موسیقي وا نو التم خبر ده چې دغه غاره چې ورو هغه پروډوسر صاحب عرفان نو چې ته په دا غانا ریکارډ کې رفیق صاحب چې دا بل ریکارډ کا حالانکه رفیق صاحب خپل دغه غانا خپل یو سوچ و دغه هلته کې پروډوسر چې دا ریکارډ کې بل دا غانا زموږ مشهور شوی د مخ کې پکې سوټو کې بیا په ریډیو کې ټي وي کې هغه ورو بس ما ته مې زبم دا غانا ریکارډ کوم زه به کار رفیق شینواری صاحب پکې ما هغه پکې یو بل سره کنه کته خبره دغه ما ریکارډ کو چې ریکارډ مې کو رفیق صاحب دا غانا په دغه روان دی کړه هم دا سره یا رضوی ډېر خو له دغه دی وکړو دا سینما دینه مخ دی کړه خو الله فتاغه سره ډېر ښه انسان او باندې سلسله روانه شو او دا وته د وسه پوری سلسله د ما د میډیا سره روانه ده او بیا پکې وړمبای شو موږ د باچا خان چې وړمبای کلیزه 1988 کې هغه مونږ وکړه ابزر پی ټی وی طرف نه تلو مکنه شوکت صبر غوښتم الله دی بخي دی تاسو له پروګرام پیسې درکول کنه تاسو سیل تنخواه لګول نه تنخواه خو مونږ ځکه نشو کولای چې خو پرمنټ متل نه شو کنه بدلته پروګرامونه زماله ډیر زیاتو کيما پس دې لکه پروګرامونه ډیر زیاتو دلته آر وی والا ما پس ډیر دغه کړو چې به دلته کې راځو د نوخار کې دا ای سی سنټر کې دلته کې د یو ما په کې پروګرام کړو سو په دې بار ملکونه غیله یو وی سی آر یو کې 60 ما کړو ناغه چې تاګه میجر او کرنل سه ولغه دښونه باغی ماته چرته راځو سیب دلته کې 2 غنټې د سارنه نو ته بس د کنه رباب دغه دا خو ما خو د مرګور د حال بلیدو دا کم چې زمانه مخ کې پکې دا سازنده وکنه چې غي برال ورو نه پاسو کین او پاسو کین نو ما مرګور ته موږ د جمرود تطریو مې لکه دا کسان چې راشي تاسو ورو کین یو پاسې کېلې پاسې نه ماته دا تاسو بچان دا کوم افسران دي کنه څه چل ما خو حالات لیدلی بل چې تاسو پروګرام نن ورو کرنل سره روان دي نن دار روان دي ولته پروګرام نن ته پروګرام ته نشوتله نو دغه کې ماته دلته بل کوارټر درکو دلته بل دا درکو سمورات یا بم درکو اوس بم پنشن مشو ورسه بشو خو په حال باندې موږ د پروګرام پیسې راکولې هیڅ زمون کانټه کو مکابر د پاکستان او خدا به دکل چې دی بزبار استولم کپه کوټه کې په پروګرامو کپه هر ځای کې پروګرامونه زه ټول هر څه د حکومتي دغه بل زما لکه په پاکستان کې زما ډبل کلاس ده دا 500 کسانو اډیشن شوو هغه کې زما لکه یو زوم یو پکې یو بل یو ګډای کنته تروبا دا غي پکې دم پکې 2 کسانو ډبل کلاسو ډبل کلاس دا چې مثال دی پیسې زیاتی او لکه بس دا غي خپل یو راي کړه
بیا په پی ټی وی کې زما A کلاس دی چې چرته زم راځم نو لکه دا هر څه د حکومت باندې دي نو الته لکه پرویز مشرف سره ما پروګرام کړي دلته پېښور کې د بېنظیر بیبي ته ما کړی دی کنونشن هال کې اسلام آباد کې او داسې په دا ټول کابینټ چې دی دا نېشنل اسمبلی والا ګیلانی صاحب دا ټول لاغلی په شکرپړی کې لوګ ورسه په کې کې شکرپړی هغه کې دا ټول لاغلی نو هغه کې دا هغه زره ټي وي تر پته لیوم نو هغه کې علماء پروګرام کړو دا نوید قمر صاحب دی او دا رحمان ملک صاحب دی او دا ټول ناستو او وزیر اعظم چې هغه ګیلانی صاحب حمید میرزا او د سند اسمبلی چې کومه هغه ټول راغلیو لکه زیاتر ما لکه پوګ سندرې زیاتې ویلي بل ما هغه شعر ویلي دا چې په هغې باندې یو سړی پوهېږي څنګه چې زه وایم مخکې دی پې پوهېږي که نه نو ما ډېر مشکلات دغه نه که نه غني خان هم زما سره ډېر ملاقاتونه شوي دي زه به ورتلم سهیل صاحب چې لا داسې چا ډېر پېژندوم نه او زه به ورتلم هلته کې درګۍ ته هغې که نه دوکان خدای زما ډېر عزت قدر به کوم خو نه ما چېرته کې سهیل صاحب ته ویلې چې ما دغه راکړه نه چېرته کې هغه چېرته کې دغه کړی و که نه لکه هلکه سهیل صاحب شاعري ښه ده اوس مې ورته ویلې ده شونډې ګنډم په نوم د یار پابندي ولګېده او که نه او په ما تلکاڼې ورېدلې دي په دې کلي کې دا مې ورته ویلې دي ښه مې ښه خو ما خو ته چې زما هغه شاعري خوښوي چې هغې باندې عوام پوهېږي هغې کې څه تضاد نه یا څه بل څه یا بل څه که نه لکه غني خان خو دا شاعري هلکه دغه ما ویلي دي یو دوه درې څلور مې ورته ویلي دي خو دومره چې زه کوشش ځکه نه کوم زم چېرې یو سړی یو شاعري یو سړی سوچ فکر ولې یو سړی خرابوي لکه زه خپل نوم د پارټي د خلک چې یاره باید لکه ما خو د غني خان شعرونه ووایي خو چې زه ویلی نه شم مثال چې بیا مخکینی په هغسې پوهېږي نه نو که نه که ما د حمزه بابا ویلي دي او ما د خاطر صاحب ډېرې ویلي دي که نه داسې د ما په مخکې یو سندره ویلې وه په ټي وي باندې چې په سپین رخسار د تورو زلفو دام دي شکان بورته سر پکې مدام دي هغه د بیاز ګانه و 4.5 کاله کېږي چې هغه وفات شوی دی اوس هم خلک خبره چې خدام زما ګانه دا د باران شپه ګلو نن سره تېره کړه دا کرن خان دی چې وایي دغې چې وایي که نه دوباره دا ټرینډ ډېر زیات دی زړې ګانې خلک رالي نو ما ته زه خو هم هغه کار په کار چې مطلب ته خپل ټیلنټ وښیې ډېر زبردست ډېر ښکلې خبره ده مراد خانم زه زبردست خبره ده وکړه نن سبا ولې نه کامیابېږي هغه ورځ د رفیق شینواري صاحب کانفرنس و په هغه باندې پروګرام و نو ما ته پکې دعوت راکړی او ټول ملګري راغلي وو نه کې خبرې کېدې نو زما نمبر چې پکې راغی زه پاسېدم نو ما وویل ما داسې کار دی لکه عمدکه خبره مخکینی کم زموږ چې موسیقارانو رفیق شینواري بختیار استاد شیر افغان استاد د بنو دلپراز نیازی د بنو د مردان د فرخسیر شمع الله تعالی دې بخي ما د ټول سره پروګرامونه کړي د پېښور نه تر کراچۍ پر څومره موسیقاران دي د پښتو د کمې ژبې ما سره ایم عبد الله سره ما پروګرام پر میر نورجهان غانې کولې فلم کې ما دې ته وګوره رفیق شینواری ولګېدو خیال صاحب جوړ کو ماشوق سلطان جوړ کا ګلنار بیگم جوړ کا دا نور سنگران جوړ کړو ها دا زموږ د نور موسیقارانو لګېدل خبر دا چې مثال دا چې جلی شبنم جوړ کو گلزار جوړ کو ټکر صاحب جوړ کو کنه دا خلک ټیک ته موږ دغه زموږ خپل خو باغ موږ سره خواريان کړي دي اوسنی موسیقاران نه خیال محمد جوړ کو نه خبر بل جوړ کو نه بل جوړ کو بس پیسې ته خواري نشته مهنت نشته بل یو پښتنه کومه تاسو د پښتو د موسیقي ډیر زیات تاسو خپل 30 35 40 سال ما د پښتو موسیقي 44 سال تاسو پورې فرایډ پرفارمنس ملاو نشو د دې سوجه نو دا ماته موږ ګډیر نوې کسان را لغوي ته ملاو شو تاسو ته ملاو نشو دا مخکې ماته پیر افر شو نو ماته زمانه مخکې سینیر کسان شته زمانه مخکې سینیر کسان چې دای نه یغستنو زب په کوم سترګ باندې فرایډ پرفارمنس خلمه دا ماته نن دغه شل کاله یار سمرو کاله مخکې دا دغه شوی چې تاسو ته خو ماته مزکار د چې زمانه مخکې کم کسان دي چې هغه په ټي وي کې ځان ستړی کړي په ریډیو کې ستړی کړي په فلمونو کې ځان ستړی کړي دي هغه یو خدمات کړي دي
او هغه د نه غسته نو زه په کوم سترګو زمو دغه باخلمه جلی صاحب دا راته وای د سوشل میډیا دور دی، هر سنگر، هر اکټر، هر مطلب شو به سره تعلق لري خلکو ځل چینل جوړ کړي. تاسو سره چینل جوړ کړی کنه اگر خو چې خامخا جوړ کړی نه تا ته څه پر پته نشته دی یره کدا څه غاب خو نه لګي ها یره چینل خو زما د زوی جوړ کړی دی جلیل شبنم آفیشل سدابهار ټي وي سدابهار خدا مونږ د جوړ کړی دی خو بس نور د دکا د سرار څه کوي زه خو خوځګار نه زه خو کله نور په کراچي کله په لاهور کله کم ځای کړه خو هغه دی چلی خو دغه نوم باندې دی اس خو ما په نوم ډیر چینل دي ټول خلکو جوړ کړي ډیر زیات دي خو زه هغه ته مې چې چلوي ټیک ته چلوي ځان په دغه کوي خو صحیح پروګرامونه په ور کوي چیرې زما نوم په نه خرابېږي او معاشري ته څه فائدہ راسي او باز ما چې خپل کم چینل نه دغه خبره چې بس جلیل شبنم سدابهار آفیشل دغه چینل دی او بس دا سبسکرایب کی او باقي نور تاسو خپويږئ نو بدغه نور بل څه ډیر مننه جلیل شبنم صاحب غب شپ مولو خبره اترې مو مرکه ډیر درمنو دا جلیل شبنم صاحب چې مو سره خبره اترې کړې غب شپ مولو دوی یو چینل هم دی په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې جلیل شبنم سدابهار آفیشل نو زما چې څومره کتون کې څومره مینوال دي زما وی ته ریکوست دا درخواست مې دی چې دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ دغه پیج دا غوي لایک کړئ خه کمنټس په کې شیر هم کې او اوس په نظر اجازه ته غواړم هر چاته چې خوشاله او آباد اوسه الله پامان.